د خوست میخانیکي انستیتوت زده کوونکو د 14 میاشتو په موده کې یو شمېر وسایل جوړ او رسنیو ته وښودل. په دغه وسایلو کې ډرون الوتکه، هموي ټانک، موټرسایکل او د درملو استعمال لپاره سافټویر موجود و. د دغه میخانیکي انستیتوت مسؤلینو وویل چې زیاتره ابتکارات د امکاناتو نشتون له امله ترې پاتې کیږي. یعنی داسې شخصیتونه موږ لرو چې هغه کولی شي چې مختلفې الوتکې، ټانکونه او اسلحه به جوړ کړي، خو متاسفانه باید ووایو چې لږ هغه ته ضرورت لري، خام موارد ته ضرورت لري. مالي برخه کې باید افغان دولت د دوی سره همکاري وکړي. نو تاسو ولیدل چې په خوست کې هغه نوښتونه چې کوم کې نوښتونه ترسره شوي دي، دا د هېواد په سطحه د یادونې وړ دي، یعنې د ستایلو وړ دي. نجار او مستري نورویس خان چې 14 میاشتو کې دغه موټر جوړ کړی وای، که څه هم په جوړ شوي موټر 2 میاشتې وخت تېرېدو، خو د امکاناتو نشتون یې موده وغځوله. د نوموړي په خبره په جوړ شوي موټر او موټرسایکل 1,00,000 افغانۍ مصرف کړی دی. دلته نورو کسانو هم ځینې ابتکارات کړي. د څه مشکلاتو په اساس اقتصادي مشکل و، داسې نوره توزګار به نه و، خو خیر دغه پیکپ رقم موټر مې جوړ کړو. 14 میاشتې وخت یې ونیو، تقریبا کم زیات 1,00,000 افغانۍ مصرف وشو. نو بس دغه په اوله ټرایي کامیاب شو انشاءالله. موږ دلته عملي زده کړې هم کوو. خوست میخانیکي انستیتوت کې هغه وسایل د 500 کالو پخواني وسایل دي، له هغې څخه نور کار نه اخیستل کیږي. نو له دولت څخه مو خواهش دا دی چې موږ ته نوې وسایل، نوې ټکنالوژي راوړي، ترڅو په راتلونکي کې ترې نوې شیان او نوې ټکنالوژي نوي شیان جوړ کړو. 15 میاشتې ښه کوي کور په کړه ده په دغه اپلیکیشن باندې. وروسته له 15 میاشتو څخه ما چار کله دغه اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو، د ګوګل ایډموب، ګوګل ایډسنس کمپنیو رسمي جوازونه مې په واخیستل. د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمري زده کوونکو ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ او د دوی ابتکارات یې وستایل. که موږ د دغه انجینرانو صاحبانو، که موږ د دغه علمي کادرونو، که موږ د آینده هغه محصلین او متعلمین ورونه چې د هغې نه به هم په آینده کې عصري او دیني علما جوړیږي، د هغې قدر ونه کړو، د هغوی مشکلات حل نه کړو، هغوی ته دغه کنډولې په داسې ښایسته تعمیرونو باندې بدل نه کړو، نو بیا باید موږ د دې هیله او امید ونه ساتو چې د افغانستان نظام به بقا وکړي. خوست میخانیکي انستیتوت په 1446 هجري کال کې المان هیواد له لوري جوړ او د مهال پکې 1500 تنه محصلین په بېلابېلو رشتو کې زده کړې کوي.